د دولت په لاس کې د زابل ولایت وروستۍ ولسوالۍ هم سقوط وکړ. د زابل ولایت له 11 ولسوالیو څخه لس وړاندې سقوط شوې وي او دولت له واکه وتلی وي، او نن یې وروستۍ ولسوالۍ شهر صفا هم سقوط وکړ او دې سره یوازې مرکز قلات اوس د دولت په لاس کې دی. شهري ولسوالۍ پر داسې مهال سقوط کړی چې په دې ولسوالۍ کې تجهیزات او مهمات او نور وسایل هم وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوي او افغان ځواکونه له دې سیمې څخه وتلي دي. اوس د دې ولایت د مرکز قلات په هکله اندېښنې زیاتې شوي او ویره شته چې پر دې ښار به بریدونه زیات شي او له سقوط سره به مخ شي. د زابل والي حمیدالله توقي د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دوی د قلات ښار د امنیت لپاره پراخه ساحه تر خپل کنټرول لاندې راوستلې او لوی بیسونه یې ایجاد کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې د قلات ښار به امنیت وي او هر رنګه ګواښ ته به پر وخت ځواب ورکول کیږي. هغه ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس په ښه مورال کې دي او کولی شي چې د ولایت او خلکو ساتنه وکړي، خو د زابل د ولسوالیو د مسلسل سقوط له کبله اندېښنې زیاتې او داسې بریږي چې قلات لپاره هم ګواښونه زیاتېږي. طالبانو په دې وروستیو کې په زیات شمېر ولایتونو کې بریدونه زیات کړي او تېره ورځ د بادغیس ولایت په مرکز قلعه نو برید وکړ چې ورسره هممهاله د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شول او په دې ښار کې له 2 ساعته تېرولو وروسته طالبان له دې ښاره بیرته پر شا شول. خو د افغانستان امنیتي ادارو ویلي چې په قلعه نو ښار کې وسلوالو طالبانو ته یې لویه مرګ ژوبله اړولې ده او بیا به هېڅکله زړه ښه نه کړي چې پر قلعه نو برید وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل تازه دریځ کې تېره ورځ وویل چې د سري صلیب نړیواله کمیټه دې د کوټې شورا په سره په همغږۍ د طالبانو مړي د قلعه نو ښار څخه د باندې وباسي او کورنیو ته دې ورسوي، ځکه زموږ خوښیږي چې مړو جسدونه دې بې احترامي ونه شي. خو نن هم ښایي د زابل په ګډون د نورو ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ سقوط شوې وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.